خامخا ترکیې ته ځم پوه شوې که د چا وړه ښه که بدي زه سره وتی یم پوه شوې زه به خامخا ترکیې ته ځم که ورسي هلته چې مې ځان له تصویر نه وي وښکلی والله که مړم شم که نه نه صبرېږم زه به خامخا وي که د چا خوښه یي که نه هر څه کې که کور خرڅوې که ځمکه خرڅوې که هر څه کې ځان خرڅ که خو زه به بار ځم ځکه چې زما ډېر لوی ارمان دی یا الله چې د عمر بچی راله چا بدبخت پوه کړی دی هر وخت وی بار ځم او بار ملته ځم او بار ملته ځم ولې د پاکستان کې د مزدورۍ ختمې شوې دا خو د عمر بچی راغی او زما کار مو کو که نه نو د ځمکې مې خبره کړې ده مغاز کاکا سره نو هغه وی نن به درله پیسې درکړم او بس دا دی لږ ساعت کې راځي او ځو ایجنټ پسې انشاءالله ایجنټ سره به خبره وکړو او چې ته بار خوشحاله یې نو ستا اړه ته به ګورم ستا د اړه نه مجبوره یم اوس خوشحاله شوې بس زه خوشحاله یم دا جو خو هر څه کې که کور خرڅوې که ځمکه خرڅوې که هر څه کې ځان خرڅ که خو زه به بار ځم ځکه چې زما ډېر لوی ارمان دی او ما ملګرو له ویلي دي اوس په ملګري راپورې بار بیا خاندي چې دا ته څنګه خبرې کوې چې خبره وکړې بیا دې وروستو شي بس که هر څه کې بس ما ته لین روان که زه بار ځم زمونږ دغه سره څه کار دی که دي یا رسي که یې نه رسي زمونږ د ایجنټانو کې صرف پیسو سره کار دی دا ورکې 2 میلیون ته ته بیا زه لږ ساعت بس کار کوم صحیح ده السلام علیکم ایجنټ السلام علیکم السلام علیکم ایجنټ صاحب د دې بچی نه ډېر زیات مجبوره یم او ډېر زیات یې تنګ کړی موږ چې بار ملته ځم پیسې هم را سره نه وې خپله ځمکه مې ورله خرڅه کړه ته راله داسې کار وکړه چې په دې پیسو باندې راله دې بار ولیکه 2 لکه روپۍ دي او که خیر چې نور کار وشي نورې به درله بیا درکړم دا پیسې ځان سره کېده خو هم نه چې په دې لږو پیسو یې درله ولېږم داسې کار به وکړو په غلا باندې به یې درله ولېږم یو 2-3 ملګري ورسره نور هم دي او بله خبره دا ده چې هلک دی بیا د مزې دي پکې څه لږه سخت طرفه کې نور بیا ټول عمر به مزې کوي ایجنټ صاحب داسې کار راته وکړه که نه چې د ښه ډېرې پیسې وګټم ملګرو سره مې سیالي ده ته به یې غمه شه 2-3 ملګري مې درله نور هم تیار کړي دي یو به ورسره تم شي او بله خبره دا ده دا خو راته تیار چانس دی کپړې مپړې له تیاروه سبا که خیر به ته وختي روانېږي صحیح ده او ستا دا خبره زموږ خوښه شوه انشاءالله تعالی دې به سهار راشي او خپلو ملګرو سره به ځي د دلته نه که خیر ښه صحیح ده جي ډېره مهرباني مګر خلک نه راته نو زموږ د ایجنټانو دا کار به څنګه چلېږي هلکه که خوښه وي که نه نو واپس به لاړ شو ولې چې نور خو ما نه تګ نه کېږي زه خو ډېر زیات ستړی شوم هلته د هغه اوبو نه هم بچ شو او نور مخکې پته یې څه پیسې وي تاسو څنګه خوښه ده زما هم دا خبره خوښه ده یار ځکه چې دا لار نوره ډېره خرابه ده ستا څنګه خوښه ده یار نه وروره زما خوښه نه ده ما کلي کې خلکو نه اجازتونه راغشتي دي زه به خامخا ځم که هر څنګه لارې زه به ځم یار زما هم داسې خوښه ده خو څه وکړم مجبوري ده د پښتو خبره ده عمر ورسره راغلی یم او تاسو زه ستاسو دپاره دا خبره صحیح ده داسې کار دی که نه زه به خامخا ترکیې ته ځم پوه شوې که د چا وړه ښه که بدي زه سره وتی یم پوه شوې زه به خامخا ترکیې ته ځم که ورسي هلته چې مې ځان له تصویر نه وي وښکلی والله که مړم شم که نه نه صبرېږم زه به خامخا وي که د چا خوښه یي که نه بس زه به ځم په نیمه لار کې خو د یوازې چرې نه پرېږدم ځم به خو د سره خامخا خو لکه ما تا ته د یو ورورۍ خبره وکړه چې مخې ته د لارې نه د ژوند او نه د مرګ څه پته لګي نو ما ته ځکه وویل نو اوس هم چانس شته کړه دې کېږي واپس به لاړ شو نور خو هم ته وی عمره ورورې راځه چې ځو ځم د سره اسم ښه
ورسره نه کارواله تګ یم یار یو قدم مخکې نشم دی نو په کار دی بغیر د اوبو نه کار خراب دی لیونی کېږم مړ کېږم ترم سره آیا پاکه دلته خو د انسان درک قدرې نه لګي دله اوس اوبه د کم دی نه راولي تمہارا رورې کار سي دي خو صلاح کوه ته چې زو مشکله ده ګرانه ده راپاسه راده رورې راپاسه عمر لاړو پریوته اے عمره اوس په دې پلار له څه جواب ورکوم لاړې دې دنیا نه د ترکي په ارمان باندې مور پلار رونه خویندې ټول ستا په انتظار وو اوس به یې له څه جواب ورکوم اخر عمر بچی چې مې تللی دی نن یې پنځویشتمه ورځ ده د اړه مې همداسې درځېږي یا الله چې چای خو به یې کړي یا روټۍ به یې خوړلي که نه ما خو به دلته ډېر نازونه غوښتله هلو خارسه څنګه داسې وی زما بچي وفات شو زما خو دا یو بچی وه هغه وفات شو ته خو به ما نصیحت کوې په پاکستان کې خپله مزدوري کوه دا پاکستان زموږ دپاره هر څه دی دا زموږ مور ده دا اوسني لکان نه پوهېږي او ټول بهر دي په غلطه طریقه باندې نو د خدای خاطر وکړې په غلطې طریقو بار مه ځئ په غلطې طریقو بار مه ځئ که نه نو بیا به ټول مرتبه او برباد یې